ګران افغانانو سلامونه او مینه. زما کلیوال ډاکټر صاحب شکیب لایف نیولې او انتقادونه کول د هر افغان انتقاد په سر سترګو منل کیږي او هر رقم سوال چې لري ان شاء الله موږ به په خدمت کې یو خو یو مناسبه وخت کې زه ټول افغانانو څخه هیله لرم چې لږ زر حوصله وکړي. زه باید کار وکړم. نن مې لس کتابونه دلته واچول. دا به د خیره هغه کېږي یو زه تاسو سره واده کوم چې هر سوال ته به زه جواب ورکوم. ډیبیټ را سره کوئ. هر ګوره نه د چا نه پیسې غواړم، نه بل کوم. او زه هر افغان ته جواب ورکوم. خو یو څو ورځې حداقل ما پرېږدی چې د خپل کار خلاص کم. دا سټارټ دی د کتابتون. اوس شروع مګه کړې ده. لکه اوس مې دا لس دانې واچول. دا کار غواړي یارانو. دا باید بعضې کتابونه باید سکن سي، پی ډي اف جوړ سي، کور یې جوړ سي. دغه کورونو باندې حتی تاسو انتقاد کوئ چې دا خو واوره د قرآن کریم یو قرآن کریم دی خو 20 رقمه کورونه ورکوي. دا کورونه ما ځکه جوړ کړي دي چې زموږ چې کتابتون لوګو پکې ویني، دا لوګو پکې ما ایښودي دي. دا مې ځکه جوړ کړي. خو منځ کې کتاب اصلي کتاب دی، اصلي پی ډي اف دی. زه هر سوال ته انشاءالله وخت ټاکم. هر ورور سره ډیبیټ کوو، خبرې کوله، دا کارونه به سره کوو. لکه ما اوس ګوره دا کتابونه هغه کړي دي. دا تاریخ افغانستان ډاونلوډ وایم کتاب دی مثلا ورته زه لږ زر ستر کم. ګوره سخه کتاب دا او پښتو ژبه باندې کتاب دا ویني، ډېره زړه پښتو باندې لیکل شوی دی ویني. نو دا به د خیر سره هغه کوو. او څومره ارزښتناک کتابونه کتاب دا مثلا مثال مې درته دا مثال دی که نه، دا مثال دی یارانو. بعضې هغسې دي غټ دي ډېر زیات. د برطانیا یعنې هغه غټ امپراتوري و مکمل هند ټول افغانستان په لاس کې و. هغوی به خپله نظامیانو ته پښتو زده کړې ورکولې. او دا کتاب چا لیکلی ده؟ دا یو خپله برطانوي لیکلی ده، میجر سی آی بویل، او ژباړه یې احمد جان کړې ده. یعنې کار باید وکړو. نو د خیره مناسبه وخت کې هغه کوو. دوستانو ته وایم چې مه ورخطا کېږئ. دا کتابتون باندې کار روان دی، بس دې باندې به نور کار کوو. مخکې به ځو د خیره سره. قدرمن ډاکټر صاحب سوال لرو، هر افغان سوال لرو. انشاءالله موږ خدمت کیو. زه نه تجارت کوم، نه مې کوم برند جوړ کړی، نه کاوندیزي کې ژوند کوم یارانو. دلته کار نه سړی وځي. خو زه په دې ژبه باندې په دې قام باندې مینم. دا کار ما کړی دی. تاسو یې وکئ. زه نه وایم تاسو هم کتابتون جوړ کړئ، تاسو هم ښه شیان واچوئ، تاسو هم پښتون ته ګټه ورسوئ. تاسو مخه خو چا نه ده نیولې. قربان مو سم، صدقه مو سم. نور انشاءالله مخکې به ځو، ښه به مخکې ځو. چې هر څوک راته خنډونه جوړوي هغه خپل کار ده. خو زه د یو افغان په صفت درېږم نه. داسې به مخکې ځم، ښه صحیح به مخکې ځم. او داسې کتابونه به اچوم چې تاسو به نه لیدلي. یو شی بل، بعضې دوستان فکر کوي چې زه د دې کتابونو لیکوال یم. زه لیکوال نه یم. ما د مختلفو سورسونو نه کتابونه راټول کړي. که هغه روسۍ کتاب وي، که هغه امریکایي کتاب وي، ما صرف راغونډول کړي دي. دا غونچان به زه د خلکو په مخه کې کېږدم. یو تعداد د نور خلکې اوس نومونه زما خوښېږم نسې واخلم. دا قمر زمان او دی خوا انسانان وایي چې ولا دا خو په کتابخانو کې پراته وه. زه هم وایم چې په کتابخانو کې پراته وه. خو بعضو خلکو افغانانو نه پېژندل، خبر نه و چې دا په څه دپاره لیکل سوي دي. ما دا راټول کړو وامې چول. نور څه وکړم قربان؟ ولې تاسو خلک خنډونه جوړوئ؟ بیا چې جوړوئ بالا په یوازې دې سې راسې د یو بل ملاتړ سره وکړو، یو بل سره ودرېږو، یا کم مشکل چې ما کې بله ورځ یو راغلی ده ولا وایي دغه لجسي کې یو دانه اپاسترافي کمه ورکړې ده پښتون کې. وروره چې کم مشکل ما کې وي ما ته زنګ ووهئ، راته ووایي چې عزیز جانه دغه شی د غلط ده، دغه راځه سره سم کړو. زه خو ټول افغانانو ته اړتیا لرم. دا خو په یوازې ځان نه کېږي. بیا دا اوس خو شروع ده. نو سټارټینګ کې، شروعات کې دا پرابلمونه راځي. یو شی به راڅخه غلط وي، زه انسان یم، کومه فرشته نه یم، بل هغه نه یم. نصیحت راته وکړئ، لاسنیوی راته وکړئ، لاره راته هواره کوئ، کومک سئ را سره. ما خو تجارت ته نه ده جوړ کړی. نو ما دې دپاره جوړ کړی چې په راتلونکي کې محصلین، متعلمین، ځوانان، هر څوک چې ریسرچ کوي راواخلي کتاب ووایي. نو ولې را سره جنجال کوئ؟
دا نه د طالب مربوط دی، نه د جمهوریتي مربوط دی، نه د سیاستو، نه د ډلو ټپالو مربوط، دا د 200 میلیونو پښتنو مربوط دی چې په افغانستان او پاکستان او په هندوستان او په ټوله نړۍ کې اوسېږي. او دا خو یو سیاسي کار نه دی قربان. کوم سیاسي کتاب که ما اچولی ووایه چې وروره ګله دغه ریسس اف افغانستان څومره ښه کتاب دی. دا خو وړیا ده، ډاونلوډوي یې ګورو یې څه شي پکې لیکلي دي. ګوره څومره زوړ لرغونی کتاب دی، وینې زوړ لرغونی. نو دا خو ما وروره راټول کړي دي، دلته مې اچولي دي بالا. نو دا خو تاسو جنجال کوئ، زه یې ولاړ سئ صدقه مو سمه، انشاءالله بیا سره ګډېږو.